د برېښنا اړتیا او غوښتنې زیاتوالی، د شبکې محدودیت او پراختیایي پروګرامونه، هیواد کې د برېښنا اوسنی وضعیت روایت، وروستیو کلونو کې د هوا د تودوخې کچې بېساري لوړوالی، اقلیمي بدلونونو، د کډوالو بیرته راستنېدو او په ښارونو کې د نفوسو ګڼې ګوڼې له زیاتېدو سره د افغانستان برېښنا پر شبکې فشار هم په بېساري ډول لوړ شوی دی. د عوامل هم د افغانستان برېښنا سکتور له اساسي ننګونو څخه ګڼل کیږي. پر وارداتي برېښنا تکیه، د برېښنا لیږد اوږده واټن لارې، له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان څخه د برېښنا لیږد مزو ټیټ ظرفیت، د کورنۍ برېښنا محدود تولید، د سبسټیشنونو محدود ظرفیت، په تیر نظام کې د اغیزناکو بنسټیزو پروژو نه عملي کیدل، د معیاري برېښنایي شبکې نشتوالی، د برېښنا د تقاضا چټک زیاتوالی او د اقتصادي فعالیتونو پراختیا، دا ټول هغه لاملونه دي چې د افغانستان برېښنا سکتور له مهمو ننګونو څخه ګڼل کیږي. د انرژۍ په سکتور کې موږ په افغانستان کې ډېر محدودیتونه لرو. تولید مو ثابت دی، انتقال چې کوم انرژي وارداتي ده هغه تر ډېره وخته ثابته پاتې شوې ده. په انتقالي لاینونو کې چې موږ د ازبکستان، تاجکستان نه انتقالات لرو هغه محدود دي. په دغه لاینونو کوم ظرفیت چې موږ د تاجکستان نه کوم انتقالي لاین لرو په دا دومره ظرفیت نه لري چې دا انرژي مکمله موږ په ده کې واخلو. سره له دې چې د وارداتي او کورنۍ تولید شوې برېښنا اندازه په ټاکلي او محدوده کچه ده، خو په ټول هیواد کې د برېښنا تقاضا په څرګند ډول لوړه شوې ده. یوازې د کابل ښار په اوسنۍ شبکه کې له 500 تر 600 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت یوازې 280 میګاواټه برېښنا په واک کې لري. له دې شته برېښنا څخه 140 میګاواټه صنعتي سکتور ته، 80 میګاواټه اماراتي ادارو او روغتونونو ته، او یوازې 80 میګاواټه هستوګنیزو او سوداګریزو پیرودونکو ته ځانګړې شوې ده. د عرضې او تقاضا ترمنځ همدې لوی واټن د افغانستان برېښنا شرکت اړ کړی څو د برېښنا د عادلانه ویش لپاره د پرچاویو پروګرام پلی کړي. د کابل لپاره چې دا 280 میګاواټه ده، دغه 280 میګاواټه 140 میګاواټه زموږ د صنعتي فابریکاتو چې بهتره معلومه ده چې ډېره عمده برخه ده زموږ د خلکو دپاره د کار پیدا کېدو په برخه کې ډېره اړینه ده چې هغه خلک برخه ولري. هغوی ته موږ 12 ساعته برخه ورکوو، په هغو باندې موږ پرشوي تطبیقوو. د هغه په څنګ کې 80 میګاواټه موږ اماراتي اداراتو ته برخدهي لرو، هغوی ته برخه ورکوو. نو د 80 میګاواټ نور پاتې چې دی دا موږ په داسې شکل تنظیم کړی ده چې په ډېره مساوي اندازه باندې په څو ګروپونو کې تقسیمات موږ وکړو په کابل کې، او مختلف لاینونه د رهایشي او تجارتي برخو دا موږ تنظیم کو، او دغه تنظیم په مکرر ډول باندې د برېښنا د هغه ساحوي ټیمونه چې ورته توظیف شوي دي د تخنیکي او همدارنګه د مقام د طرف نه، دا د شپې د خوا پس د ماښام نه دا ټیمونه وځي او دغه د پرچویانو کوم لیست چې تنظیم شوی دی دا مکررا مسلسلا دا دوی بررسي کوي، ګوري چې په ده کې هغه کوم پلان چې جوړ شوی ده هغه په مساویانه توګه په خلکو باندې انرژي په مناسبه توګه تقسیم شي. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا کمښت له امله د رامنځته شویو ستونزو کمولو لپاره په لنډمهاله توګه یو لړ بیړني اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د ترخیلو حرارتي برېښنا تولیدي دستګاه فعالول، د برېښنا عادلانه ویش او همدارنګه په بیلابیلو سیمو کې د پرچاویو د تطبیق پر بهیر شپه ورځ څارنه او ارزونه له دې مهمو اقداماتو څخه ګڼل کېږي. د اوسني کمبود د انرژۍ دپاره برېښنا خپلې ډېرې هلې ځلې کړي دي. ګورئ موږ ته په ډېر لوړ قیمت باندې د حرارتي دستګاوې چې زموږ دي ډیزل جنراتورونه په ډېر لوړ قیمت موږ ته تمامیږي، ولې دا اوس فعلا دپاره موږ په ماښام موده کې د 15-16 ساعته دپاره هغه چالاني لرو. د هغه نه موږ 40 میګاواټه د دغه کمبود په خاطر باندې چې په کابل کې دی 40 نه تر 44 میګاواټه تولید د هغه نه موږ کوو. بل همداسې په آبي فابریکاتو کې چې کوم رژیم د اوبو موږ درلوده
هغې ته مې اجازه ورکړه چې تاسو یو څه اندازه تولید زیات کړئ د هغې نه. د هغه نه موږ ډېر اعظمي اندازه تولید د هغه نه اخلو او په دې اوس ورځو کې هم دا تقسیمات داسې تنظیم کړي دي چې هر څوک په مساوي اندازه باندې برخه لري. په اوسنۍ شرایطو او موجوده شبکه کې افغانستان شاوخوا 1200 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري او د اړتیا د تقاضا له زیاتېدو سره هره میاشت لوړیږي. همدې موخې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان برېښنا شرکت له کورنیو او بهرنیو خصوصي شرکتونو سره برېښنا د تولید تړونونه لاسلیک کړي چې د دغو پروژو په عملي کېدو سره به کورنی تولید زیات، پر وارداتي برېښنا تکیه راکمه او د هیواد د انرژی د تامین ظرفیت پیاوړی شي. د افغانستان برېښنا شرکت تلاش کرده که با همکاری سکتور خصوصی بیشتر از 1900 میگاوات برق از منابع مختلف انرژی قراردادها را به امضا برسانه و در پهلوی تولید برق در بخش سبستیشن ها، ترانسمیشن ها و سیستم هم پروژه متعددی را با سکتور خصوصی به امضا رسانده که قرار است در جریان 1 الی 2 سال آینده اکثر پروژه به بهره برداری سپرده شود. په تیرو 5 کلونو کې د برېښنا پر بنسټیزو پروژو پراخه پانګونه شوې چې په هغو کې د 1500 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزو جوړول، د سبسټیشنونو پراختیا، د نویو سبسټیشنونو جوړول، د برېښنا تولیدي دستګاو جوړول او د شته شبکې پیاوړتیا او پراختیا شامل دي. ټاکل شوې ده چې د دغو پروژو ډیره برخه د راتلونکي یو کال په موده کې بشپړه شي. د عزیزي سره د سولر 100 میگاواټ قرارداد دا نهایي سوکاري روان دی په نغلو کې. نو تخمینا ان شاء الله چې دا په یو کال په جریان کې ډیر زر تکمیل سي. همدارنګه 40 میگاواټه بل د سولر پلانټ منګ لرو فابریکه چې هغه په بوتخاک په ساحه کې دلته په نظر کې نیول شوې ده. همدارنګه د 100 میگاواټو په اندازه د تقریبا چې په باریکاب ساحه کې صنعتي پارک سره هلته په نظر کې نیول شوې ده چې دغه فابریکات چون لمریز فابریکات دي دا ډیر زر جوړیږي. د عاجل حل لاره چې دغه سولري فابریکې دي چې موږ مد نظر نیولې دي او همدارنګه د په څنګ کې د 500 او لاین د 1500 کیلو ولټ کم لاین چې راځي همدارنګه دغه د سولر فابریکاتو د دې د جذب په خاطر باندې موږ په کابل کې په مختلفو ساحو کې څو سبسټیشنونه په نظر کې نیولي. تعداد 4 ته رسیږي. د باریکاب سبسټیشن دی چې هغې قرارداد شوی دی دا اوس عملا کار جریان لري. د صنایع سبز سبسټیشن دی. همدارنګه د دارالمان سبسټیشن دی چې د هغې دپاره تخنیکی اسناد ټول ترتیب شوي دي. د په څنګ کې د قلعه خیاط یا قلعه خاطر چې هغه زموږ داسې مرکزي ساحې او سبسټیشن دی پلان کې په نظر کې نیول شوی ده. د برېښنا پروژې د ډېرې رغنیزو پروژو په پرتله پیچلي او وخت نیونکي پړاوونه لري. دغه پروژې لومړی سروې، تخنیکي مطالعاتو او ډیزاین ته اړتیا لري او له هغې وروسته د اړتیا وړ تجهیزاتو د تولید او تدارک بهیر پیلیږي. د دغه پروژو ټول مهم تجهیزات له بهرنۍ هیوادونو څخه راواردیږي چې د هغوی تولید، تدارک او افغانستان ته یې لیږد نږدې 1 کال وخت نیسي. همدا لامل دی چې د برېښنا پروژو عملي کېدو موده اوږده وي. یوازینۍ خبره دلته دا ده چې دغه پروژې د انرژي چې دي دا لږ ډیر وختګیره دي ځکه تخنیکی مغلقیت ډیر لوړ دی. سره له دې چې د برېښنا تقاضا په بېساري ډول لوړه شوې، د شبکې ظرفیت محدود دی او هیواد لا هم پر وارداتي برېښنا تکیه لري. خو د افغانستان برېښنا شرکت په ورته وخت کې د برېښنا لیږد مزو، د شبکې پراختیا، د سبسټیشنونو ظرفیت لوړولو او د کورنۍ برېښنا تولید زیاتوالي لپاره پراخې پانګونې کړي دي. د روانو پروژو په بشپړېدو سره به نه یوازې د هیواد برېښنا تولید او لیږد ظرفیت په پام وړ ډول سره لوړ شي، بلکې پر وارداتي برېښنا به تکیه راکمه شي او د هیواد وګړو یا هستوګنیزو صنعتي سکتور او اقتصادي فعالیتونو لپاره به د دوامداري، باوري او باثباته برېښنا د لاسرسي زمینه برابره شي.